بارك وسلم وصل علی. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې چا ګیره غاڼه نه و نو د دې انزل پکار دی، نو د ګیری انزل بیا یو کرت پکار دی کا درې کرت پکار دی. مساله دا ده چې کله چا ګیره غاڼه و لاندې پوستکه نخ کارې دو نو بیا داغه مسکول یا خلال سنت ده. او کګیره اړنګي وا سپکاوا او لاندې پوستکه اخکارې کو نو بیا داغي وینزل پکاره دیوا یو کرت دی وینځي کدرې کرتا. نو دا د دې جواب فتاوی دارالعلوم دیوبند کې ده. فتاوی دارالعلوم دیوبند دا اول جلد او صفحه دا یوصل او درې دې کې وایي کما ګیره چې رنگي وي لاندې پوستکه تر نخکاری نو انزل د دې پکار دی خودري کرتا. څنګه چې عام مخدري کرتا وینزل پکاري نو داسې د دې ګیرم درې کرتا وینزل پکار. فتاوی دارالعلوم دیوبند اول جلد صفحه